بسم الله الرحمن الرحیم په خوب کې د ګډي لیدو یعنی د دومبي لیدو تعبیر څه دی. پرنۍ ویډیو کې ان شاء الله تعالی په دې باندې خبره کوو. ظاهره خبره ده مختلف حالتونه وي، نو د مختلف حالتونو په وجه باندې د هغې تعبیر بیا مختلف. اوس مثال طور پر په خوب کې د ګډي مطلقاً ګډه لیدو یا ګډه حلالول یا په تحفه کې میلاویدو یا دغه شانتي روکشي یا مړه شي یا د هغې غوښه خوړل یا دغه شانتي د هغې پیسکل یا ډیر شي د ګډو کډنګ لیدل د دې مختلف حالتونه دي. نو د مختلف حالتونو په مطابق باندې ظاهره خبره ده بیا د دې تعبیرات بیا مختلف وي. بهرحال ډیر بهترین خپل تعبیرات دي. نننی ویډیو مکمل وګورئ ان شاء الله تعالی. په دې کې ډیر بهترین تعبیرات دي. بعض تعبیرات په کې لږ خطرناک هم دي لیکن اکثر تعبیرات ډیر بهترین تعبیرات دي. او یاد وساتئ دا د هغې ګډې خبره کوم چې د کومې ګډې شاته چې کوم هغه چته غونې وي چته ته چې زانګي نو دا د هغې ګډې یعنی په اردو کې ته دومبه ویلی کېږي. دا د هغې ګډې تعبیرات دي. یعنی په ګډو کې دوه قسمه وي، یو خو بغیر دغه والا وي هغه شاته د هغه چته نه وي، ایو چتې والا وي، نو دا هغه ګډو ذکر دی، هغې دومبو ذکر دی چې شاته ته هغه چته زانګي. نو اولنی تعبیر په خوب کې مطلقاً دومبه یعنی د ګډې لیدو تعبیر دغه دی چې مال اور په رزق کې به د اضافه کېږي. یعنی د مال او دولت او د په رزق کې به اضافه کېږي. یو کس نارینه ویني یا زنانه ویني نو د په مال او دولت کې دغه شانتي په رزق کې به اضافه کېږي یا دغه شانتي د نعمت او د راحت هم دا علامت دی. یعنی د په ژوندګي کې به د نعمتونه میلاويږي او راحت مو ته میلاويږي. دویم تعبیر په خوب کې ګډه حلالول. یو کس داسې چې هغه په خوب کې ګډه حلالي نو دا د دې علامت چې دی به قرباني کوي یا د چې نظر منل هغه نظر به پوره کوي یا دغه شانتي د مشکل نه مدد نجات میلاويږي. دا دویم تعبیر. دریم تعبیر په خوب کې ګډه حاصلول یا په څه طریقه باندې تاسو ته میلاو شي، په تحفه کې میلاو شي یا تاسو په پیسو واخلئ نو دا د دې علامت دی چې تاسو په رزق کې اضافه کیږي، تاسو په چې کوم جایداد ته پاږي کې به اضافه کیږي. د هغې نه علاوه د نیک صالح اولاد د میلاویدو خوشخبری هم ده. یعنی په خوب کې تاسو ته ګډه میلاو شي نو دا د نیک صالح اولاد خوشخبری هم ده چې تاسو ته نیک صالح اولاد میلاویدو والا ده. څلورم نمبر په خوب کې ګډه چې کوم دی هغه روږه شي یا مړه شي. تاسو یې چې تاسو چې کوم ګډه دغه په خوب کې روږه شوې ده تاسو بسې ګرځئ یا تاسو یې چې هغه مړه ده دا نعمت په رزق کې د کمی علامت دی یا دغه شان دی چې کوم تاسو قریب شخص دی، یو کس دی، یو قریبي رشتہ دار تاسو چې هغه تاسو نه جدا کېدو والا دی. یو علامت هم دغه دی چې په خوب کې تاسو وایئ چې تاسو چې کوم ګډه ده هغه روږه شوې ده یا مړه ده. نو د دې دا تعبیرات یعنی په رزق کې کمی علامت دی او دغه شانتي چې کوم قریب یو شخص دی، یو کس دی چې هغه تاسو نه جدا کېدو والا دی. پنځم نمبر په خوب کې د ګډې غوښه خوړل. تاسو په خوب کې چې تاسو د ګډې غوښه خورئ نو دا د مال او دولت علامت دی، دغه شانتي د نعمت حاصلولو علامت دی. یعنی دا چې کوم خوب تعبیر دی دا بهترین تعبیر دی، تاسو ته مال او دولت میلاویږي او تاسو په نعمت کې به نور اضافه کېږي. شپږم نمبر په خوب کې د ګډې پیسکل. تاسو په خوب کې چې تاسو د ګډې پیس کوئ نو دا د مالدار او د باعزت زندگی نصیب کېدو علامت دی. یعنی دې کس ته د مالداري زندگی نصیب کېږي، د عزت زندگی به ته اوږده زندگی به ته نصیب کېږي، هغه د مالدارۍ سره او د عزت سره به ته نصیب کېږي. یعنی د ده په زندگی کې چې څومره د زندگی هغه په مالدارۍ کې تېرېږي او په عزت سره به تېرېږي. په خوب کې که چېرې تاسو وایئ چې تاسو د ګډې پیس کوئ دا د دې علامت دی. دا تعبیر دی. اووم نمبر په خوب کې تاسو د ګډو غټ کنډک وایئ چې ډېر غټ ریول دی، ډېر غټ کنډک دی، چې تاسو دا وایئ په خوب کې نو دا د دې علامت دی چې تاسو په یو قوم باندې یا په یو جماعت باندې به تاسو سربراہ جوړېږئ، مشر به جوړېږئ، د یو قوم مشر به جوړېږئ یا د یو جماعت مشر به جوړېږئ یا دغه شانتي د دې علامت دغه دی چې تاسو به په با اثر شخصیت جوړېږئ، یعنی تاسو په خلکو باندې یو اثر وي. دا د دې علامت دی چې په خوب کې تاسو د ګډو چې کوم کنډک دی هغه تاسو وینئ، یعنی ریوړې وینئ. دا د علامت دی چې تاسو به د قوم مشر جوړېږئ یا به د جماعت مشر جوړېږئ یا دغه شانتي په خلکو باندې به تاسو اثر ساتئ، یعنی تاسو به اثر شخصیت جوړېږئ. دا و تعبیرات دي تاسو مخې ته بیان کړو. امید کوم چې دا تعبیرات مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.